السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو څنګه کولای شئ تاسو د یوټیوب څخه ویډیوز را ډاونلوډ کړئ او ډیر په ایزي طریقې سره بغیر څه د اپلیکیشن نه. نو تاسو څنګه کولای شئ تاسو د یوټیوب څخه ویډیوز را ډاونلوډ کړئ. نو تاسو بلل شئ سمپل یوټیوب ته. هلته کې به ویډیو خوښه کړئ چې تاسو کومه ویډیو ډاونلوډ کوئ. مثلا دا ویډیو لږه مختصر ده، زه به په دې باندې کلیک وکړم. زه به دا ویډیو ډاونلوډ کړم. نو د هغه نه بعد به تاسو لاړ شئ شیر آپشن، په هغې به کلیک وکړئ او د هغه نه بعد به لاړ شئ کاپي لینک، په هغې به کلیک وکړئ. نو چې کله په هغې باندې کلیک وکړو تاسو به چې کومه دی د ویډیو لینک کاپي کوئ. تاسو د هرې ویډیو لینک چې کومه دی په دې طریقې سره کاپي کولی شئ. د هغه نه بعد به لاړ شئ خپل موبایل ته، کروم ته، هغه به اوپن کړئ. نو چې کله هغه اوپن کړه په هغې کې به ولیکئ ytomat.com ytomat.com دغه دی رالو. نو په هغې به کلیک وکړئ. نو چې کله ما هغه سرچ کو دغه رقم شکل به راشي. نو تاسو به په هغې باندې کلیک وکړئ ytomat.com. نو چې کله په هغې باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دغه رنګې انټرفیس کولاو شي. نو چې کله تاسو ته دغه رنګې انټرفیس کولاو شي د هغه نه بعد به د هغه ویډیو لینک چې کومه دی په دې کې پیسټ کړئ. نو چې کله د ویډیو لینک پیسټ کو نو مثلا د هغه ویډیو ټول شکل به راشي دغه رقم. نو چې کله د ویډیو شکل راشي تاسو به د هغه نه بعد تاسو دا ویډیو چې کومه ده HD کې ډاونلوډ کول غواړئ، چې په کومه کوالټي کې تاسو ډاونلوډ کول غواړئ، په فل سایز کې ډاونلوډ کول غواړئ، په کم سایز کې، تاسو په دې ټولو طریقو باندې ډاونلوډ کولی شئ. 1 2 3 4 5 6 په شپږو طریقو سره دا ویډیو تاسو ډاونلوډ کولی شئ. د هغه نه بعد زه په دا په لو کوالټۍ کې ډاونلوډ کوم ځکه چې زر ډاونلوډ شي په 144 کې. نو زه به په هغه باندې کلیک وکړم. نو ملګرو ډاونلوډینګ روان دی. نو چې کله دغه ورسیږي تاسو ته به ډاونلوډینګ آپشن راشي، تاسو ډاونلوډ په هغې به کلیک وکړئ. نو چې کله په هغې باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به راشي ستاسو ویډیو ډاونلوډ کېږي لګیا ده. نو دغه دا راله ستاسو ویډیو ډاونلوډ کېږي لګیا ده. په دې طریقې سره چې کومه دی تاسو ویډیو ډاونلوډ کولی شئ. خو دا ویډیو لږه ټایم ډېر غواړي، 14-15 منټ غواړي. دلته کې نیټ لږ کمزوری دی. نو زه به دا ویډیو لږه سټاپ کړم.